زما ته دا ټینشن دی چې زما اوه بچوړي وو هغه یې ونیوه نو یو یې ته اووه نیم کاله بعد را پرېښود یو یې درې څلور میاشتې بعد را پرېښود او هغه نور مې وایسته وروسته به ګرځېدمه بیا چې دی نه هغه دوه تنه چې وکړه نو دوه نه درې وو هغه په پیزا ګټ کې ښکاره شو د پیزا ګټ نه یې بیا واخیستو نو دغه ته یې راوړو کوواټ ته نو په کوواټ کې چې دی نو هغه درې وانه دغه و دا یو چې دی نو واخیسته په کوواټ کې پانسي کو او زه د شپې ملاقات له بوتلمه او ما ملاقات وکړه زما زوی ما ته ویل مور ویل ستا د مبارک شي ما ته شهیدګي مېړه شوه ما به د شپې وژني ستاسو زوی کور ته ما به سبا دروړي هغه یې رانه شهید کړو او دوه په کوواټ کې ووځي پېښور ته راوړي دي په پېښور کې خو هغه چې دی نو په سوات کې بری شوي دي په های کورټ کې بری شوي دي او سپریم کورټ کې وکیل نیولی خو خبر ترې نه وه چې فیصله یې چالو ده او که نه ده چالو او دغه دی دوه مې ناپته دي د سره چې 15 کال یې د ما په تورو سترګو نه دي لیدلی زه پسې وړه پوټې شومه سم نور مې زړه شو پسې په کور کې مې د ګټې وټې څوک نه چې یو الله ته ناسته یم که الله راله راکړه چې وخورم که الله رانه کړه زه په خپل خوښو کور کې دغه شان ناسته یم په غیر د خدای نه مې بل څوک نشته او دغه دوه بچوړي مې ناپته دي دوه په دغه کې دي په پېښور کې دي یو چې دی نو راله شهید کو زه دا سوال کوم چې زما دا بچي دي ما ته دغه دوه دي راته را پیدا کړي او دا دوه دي زما سره را پرېږدي چې زه ځم کور ته چې ما نه چېرته ډوډۍ خو ګټي که نه زه خو دغه شاناریانو ناست یم د ډوډۍ د ګټلو مې څوک نشته یو خدای ته پته ده انسان ته پته نشته